السلام علیکم ملګرو، څومره چې د افغانستان د کرکټ مینوال دي دا ویډیو ضروري وګورئ. د افغانستان د لیګ به کله شروع کیږي، د افغانستان د لیګ په حواله سره له مهم خبر در کومه او د محمد عامر په باره کې هم ډیر مهم خبر راغلی دی، ډیر غټ خبر راغلی دی. علاوه د افغانستان د کم لیګ چې شروع کیږي نو فریق راشد خان، جاوید افریدي او محمد نبی خپل لوبډالې خپل فرانچایز اخلي. نو دې په باره کې له هم ډیر مهم خبر در کومه. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نور کرکټ مینوالو سره ضروري شیر کړئ. راځو ملګرو، اول د محمد عامر په باره کې خبره کوو. څنګه تاسو پته چې پر روان 2 میاشتو کې محمد عامر تر برتانیې چې کوم نېشنلټي د نو ته ملاويږي چې محمد عامر ته د انګلند نېشنلټي ملاو شنو بیا محمد عامر د انګلند په لیګونو کې کوم کاونټي لیګونه دي نو په هغه کې محمد عامر از ا لوکل پلیئر لوبيږي. د لوکل پلیئر مطلب دا لکه څنګه چې پاکستان سپر لیګ دی پرې کې بابر اعظم محمد رضوان شاهین افریدي داسې لوبيږي، لکه بیا محمد عامر چې کوم دی د انګلند شي او په انګلند کې به از ا لوکل پلیئر لوبيږي. چې محمد عامر ته د انګلند نېشنلټي ملاو شنو بیا محمد عامر ته د آی پی ایل لارې هم کولاو شي، بیا محمد عامر په آی پی ایل کې هم لوبه کولی شي. څنګه تاسو پته چې په آی پی ایل کې په ټولو پاکستاني لوبغاړو باندې پابندي ده، په آی پی ایل کې لوبه نشي کولی. او چې محمد عامر ته د انګلند پاسپورت ملاو شو نو په دغه پاسپورت باندې محمد عامر په آی پی ایل کې لوبه کولی شي. نو د محمد عامر د پاکستان د کرکټ سره مکمل رابطې ختم شوې، دغه امیدونه هم ختم شو چې محمد عامر به بیرته پاکستان ټیم ته راشي. اوس د محمد عامر مرزي که محمد عامر د انګلند په ملي لوبډله کې کوم نېشنل ټیم چې په هغه کې ځان شاملوي او که په آی پی ایل کې لوبه کوي که په کاونټي لیګونو کې لوبه کوي. او محمد عامر داسې ویلي چې زه به انګلند د ټیم لپاره لوبه نه کوم بلکې زه صرف په لیګونو کې لوبېږم. او د انګلند چې کوم لیګ د T20 بلاست لیګ نو محمد عامر به په دې کې د ډربي شایر د طرفه لوبېږي. چې د ډربي شایر د ټیم کوچ چې کوم دی میکی آرتر دی نو میکی آرتر محمد عامر ډیر خوښوي. نو محمد عامر به چې کوم دی د انګلند پر لیګ کې په ډربي شایر په لوبډله کې لوبېږي. محمد عامر په باره کې دا خبرو چې د محمد عامر د پاکستان کرکټ څخه رابطې ډېرې مخکې ختمې شوې، ځکه چې 2-3 کاله مخکې هغه ریټایرمنټ اخیستی. اوس چې کوم دی دغه ټول امیدونه ختم شو چې محمد عامر به پاکستان کرکټ ټیم ته دوباره راشي. نو اوس به چې کوم دی محمد عامر په آی پی ایل کې هم لوبه ترسره کولی شي او د انګلند په کاونټي لیګونو کې به هم لوبه ترسره کوي. راځو ملګرو اوس خبره کوو چې د افغانستان د آی پی ایل T20 لیګ به کله شروع کیږي. په دې لیګ کې رښتیا راشد خان، محمد نبی او جاوید افریدي خپل فرانچایز لوبډالې اخلي. تاسو ته دا معلومه شي یو څو ورځې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ دا خبر جاری کړی چې موږ به بیرته افغانستان د لیګ شروع کوو. داسې لیګ به وي لکه څنګه چې پی ایس ایل آی پی ایل دغه شانتي غټ انټرنیشنل لیګ به چې کوم دی افغانستان کرکټ بورډ دوباره جوړوي. که خبره وکړو چې افغانستان د لیګ به کله شروع کیږي نو د دې هیڅ تاریخ نه معلوم، ځکه چې افغانستان کرکټ بورډ اوس دا پلانینګ کوي چې افغانستان د لیګ لپاره 4-5 فرانچایز لوبډالې برابر کړي. افغانستان کرکټ بورډ دغه خبر هم جاری کړی که څوک د افغانستان پر لیګ کې ځان لپاره لوبډاله فرانچایز اخلي نو هغه موږ سره رابطه کولی شي. رحیم صدیقی به تاسو پیژنئ، د افغانستان د کرکټ ډیر غټ مینوال دی. رحیم صدیقی ویلي چې زه افغانستان پر لیګ کې یو فرانچایز خپل لوبډاله اخلم. رحیم صدیقی هو چې کوم د دې لپاره تیار شوی چې افغانستان پر لیګ کې خپل لوبډاله واخلي. اوس چې کوم د افغانستان د لیګ لپاره 3-10 کسان پکار دي چې د افغانستان پر لیګ کې یو 3 لوبډالې واخلي نو بیا چې کوم د افغانستان د لیګ برابرې دی شي. څنګه چې تاسو پته چې په کال 2013 کې افغانستان د لیګ شروع شوی هم خو د لیګ چې کوم د بیا کامیاب نشو نو د لیګ چې کوم د دوباره ختم کړی شو. نو د افغانستان پر لیګ پر جوړولو کې او په شروع کولو کې راشد خان، محمد نبی او جاوید افریدي دا ډیر مهم کردار ادا کولی شي. نو تاسو هغه په دې ویډیو کې منشن کوئ راشد خان، محمد نبی او جاوید افریدي ته دا ویډیو تاسو رسوي. څنګه چې تاسو پته چې افغانستان د لیګ د لپاره د بهر نسوک نشي راتلی چې افغانستان پر لیګ کې خپل فرانچایز خپل لوبډاله واخلي. څنګه چې تاسو پته چې راشد خان، محمد نبی او جاوید افریدي دا درې داسې مالدار کسان دي چې دوی کولی شي چې افغانستان پر لیګ کې لوبډاله فرانچایز واخلي. نو افغانستان کرکټ بورډ به د لیګ شروع کوي خو اوس کوم د صرف د لوبډالو نه خبره پاتې ده. که راشد خان به افغانستان پر لیګ کې خپل لوبډاله واخلي، محمد نبی به خپل لوبډاله واخلي، جاوید افریدي به پېښور زلمی په شان خپل لوبډاله واخلي، دین علاوه رحیم صدیقی به خپل لوبډاله واخلي او یو کس بل راشي نو 15 لوبډالې به چې کوم د افغانستان د لیګ د لپاره برابر شي. نو چې افغانستان د لیګ شروع شي نو دا به داسې لیګ وي لکه څنګه چې پی ایس ایل دی، آی پی ایل دی، داسې نور انټرنیشنل لیګونه دي. که تاسو د افغانستان د کرکټ صحیح مینوالي او غواړئ چې افغانستان د لیګ دوباره شروع شي نو راشد خان، محمد نبی، جاوید افریدي او رحیم صدیقی د چې کوم د ویډیو ورسوي چې هغه چې کوم د افغانستان پر لیګ کې د 4 لوبډالې واخلي نو بیا چې کوم د افغانستان د لیګ به ډیر زر تر زر شروع شي. راشد خان، محمد نبی، جاوید افریدي دا داسې مالدار کسان دي چې د افغانستان پر لیګ کې 2 لوبډالې هم اغستې شي او چې دوی پکې یو لوبډاله یو فرانچایز واخلي نو د افغانستان د لیګ شروع کېدو ته ډیره غټه لار شروع شي او د افغانستان د لیګ به ډیر زر تر زر شروع شي. تاسو ته دا معلومه شي د سریلانکا چې کوم لیګ دی په هغه کې چې کوم ګال ګلیډیټرز په نوم باندې کوم لوبډاله دا چې کوم د کوټا ګلیډیټرز چې کوم مالک ته ندیم عمر نو دا غاغستی ده. د سریلانکا په لیګ کې چې د بی لاو کینډي په نوم باندې کوم لوبډاله نو دا هم وسیم اکرم اغستی ده. نو که تاسو زموږ د خبرو سره اتفاق لرئ نو راشد خان، محمد نبی او جاوید افریدي په دې ویډیو کې را منشن کړئ. دا ویډیو ته ضروري ورسوئ
چې راشد خان، محمد نبی او جاوید افریدي د افغانستان په لیګ کې خپل فرنچایز خپل لوبډله واخلي او د افغانستان د لیګ زر تر زره شروع شي. د افغانستان چې څومره هم د کرکټ مینوال یو ما چې کوم خبره وکړم دا ټیک ده او کنه کمنټ کې راته ضروري وایي. په دې پیج باندې تاسو سره پاکستان او د افغانستان د کرکټ نوې او تازه معلومات میلاویږي. نو زموږ د یوټیوب چینل او پیج در سره فالو کړئ. میلاویږو په بل ویډیو کې. د الله امان.